آی د غوټیا سشونډان په خندا تیسول د هر ګل غږ د شبنم د اوبو ډکه آی خدا ترونه پر لمان د باغوان تیسول دا سنگار بکاس دی چاته پلاس ورکی سنگار بکاس دی چا تپلاس ورکی ای که خالونا د اسمان پر زنختی سول عاشقان ټول پلا پولا پغواری ای د پردیس شاعر د خلیص زعفران تیسول هغه فرمایش ده عبدالواحد کتابفروش د هرات بازار جهر 500 افغانۍ بخشي وکړله او 500 افغانۍ م کوکو لالا بخشي وکړله 500 افغانۍ م نیک محمد کاکو بخشي وکړله او دغسې نور یارانو بخشي کړي دي دغه د خپل فرمایش چې واوري او دغه پیتې په دغو ټیپالاو پورې تعلق لري واوري عجب بیان کیسه د شای مردان دا هغه شی پهلوان کوپرې تللي و تعجب بازل په کار لره ګوره اصرار لره آی کوپرې تللي و تعجب بازل په کار لره ګوره اصرار لره د هغه وختو پاچا آیا مریا کی سبا پر وزیرانو رسوا چې شعر علي بارا ولی در دغه ځای چټک ژر روانېږي مطلق مکید نمانو وزیر امر وړي امیر ډېر پهلوانو کجر دستي وویل پاچا ته شعر علي د کوره زه راولم په زوره پاچا خبر کی پسر آی چې شعر علي سرور در سره بوز لشکر خلک یې ډېر کوي بیان چې شعر علي پهلوان نسته پروي جان وزیر ویله پاچا کڅه ترتیبي بالا رابع ولما درته زما د هر باز طاقت نسته په چا پوري په دې دنیا پوري شعر پرېږدي پویاغي
بیره د ماسه کوي چې ما یوار وویني هلته به کماله ستړلې په یوازې کاله را بیا ولم دوباره پاچا رخصت کی نادان مکه د وزیر سو روان سارا در فوج سامان و په حساب پهلوانان ګوره څو زره یک رنګ ورسره تلله پر څنګ ورشتل بیا دشتو ساره چې بیا یو څوکۍ پیدا د دوی پوښتنه وده آی که تا لیدلی شیر علي ګوشه کنار لره ګوره اصرار لره که تا لیدلی شیر علي ګوشه کنار لره افغاني جبار هغه بخشي وکړله ډېر تشکر 500 افغانۍ مایه جان بخشي وکړله 500 افغانۍ رزاق هغه بخشي وکړله کور یې ودان 500 افغانۍ نیکما جان ټیپالا بخشي وکړله 500 افغانۍ محمد یواز کاکو بخشي وکړله او 500 افغانۍ کوکولالا بخشي وکړله 500 افغانۍ کوکولالا بخشي وکړله 500 افغانۍ عبدالخالق کاکو بخشي وکړله 500 افغانۍ ګلالي ماما بخشي وکړه 500 افغانۍ سلطان احمد کاکو بخشي وکړه د ټولو چې د مور شجي سي د ټولو ټیپالا واه دوی دا پوښتنه کول آیا ورځ حبیب ویل غوښې د ښکار په یو ځل زما هوا ده ورته سوی رابې څوکړې دستي یو می راته مذهبي ولیا حبیبه تیار غوښې به راوړم د ښکار ښه رضا و د بادار ځینې رخصت سو په ځنګلي کې ګرځېدی شاوخوا د ښکار په تمه سپا څو باندې پېښ سول کفار دوی ونیولې دا لار پوښتنې وکړل اظهار ول د کوم ځای راغلی نوم نښان ووایه صحیح بیان ووایه دا ویل څه مو مطلب پچا پسی مطلب هغو ویل عجب سر مو پکار د شعر علي دی دا څومره دی مطلب نه لرو بل شی طلب اصحاب پوکې پسار آی ماخلنوم سراسر د شعر علي دلاور هیڅوک یې نه لري طاقت غرونه هم ځکه اسمان چې بیا ونه کې بیان
شعر دی د هغه په خپله ګیرې کې اوس یو ځله باندې راټول سول شاوخوا د هر طرفه بسیار نه و د کوپر شمار د میراتم صاحب ننګ د بد په دوو تورو جنګ کاوه عجبه څورنګ آی های صدا پرندې میراتم صاحب نامدار لره ګوره اسرار لره صدا پرندې میراتم صاحب نامدار لره د سید عبدالجبار آغا کتاب فروش وحید جان او سید رزاق آغا دی واه واه فرمایش تن یک محمد چای پالا محمد جواز او کولا لام دی دا میراتم سب غزا آی پر کو پر جوړ کړل غوغا چا به کول از غستا ډېرې کفارو مردار کړي ډېر ټپیان سوورې د چا پرتې وې کلمې کفر پر ډېر سوه بیخي څو ځایه دی سو ټپي زخمونه هم وکاري ولیا خالقا مهربانا دوست می نسته بیتا په حال می تیگا خط ولیکلی آغا ټوله د وینو لیکه پر کاغذ نوشته ولیا حبیبا ګي راغلی یم د کوپر په لاس کمینن وکې باس خاص خط یې واسطه ورکي آیاس چې خالي ورغلی یارانو خط ولیدي پر نوشته وه سر سنان سوم عادته نجله پروت یم پر دشتو صحرا بیا شیر علی ولاخي اجازه راکه دستي سر د حاتم اصحابي دشمن ته ورغي په لاس را بیوړم زه پخپله کباري رب کوله اجازه ورکړل جانان ول رب دې سني ګاوان شیر سو د ځای روان پاک نبی وویل زه هم پسې درځم اخي هېڅ غم ونه کې بیخي دشتو سارا د کفار آی پر شاوخوا د کفر ګاډه وینا د کفر آی ځکه یې ټوله ونیولې خپل اختیار لره ګوره اسرار لره ځکه یې ټوله ونیولې خپل اختیار لره
کاکو پته فروش ګلالي و او سلطان محمد کاکو هم چې یاران بخشي کړی د هغو هم دغه فرمایش دی. پر هغه دشتو بیبان ورته راتلله شاهان مبارکي تایان چې سر د شیر مو دي پرې کړي پر ملکو آوازه پر وطنو آوازه د هر باچا وزیران ځینې هغه پاچان مبارکۍ ته چالان د هر طرفه سره تلله جوړه د کوپر میله چې سر د شیر کې ښکاره 12 خمچې و سره زر پکښې کې لالو ګوهر پکښې کې پروت هغه سر چې څوک به راغي دا خمچې بیا وښکاره کړې عجب کوپر وله په عجب پر شغربي علاقه شیر سنامدار اشکاره یو پیردار ولیده راغی اوچات و دریدی و پیردار ته دستی ولا مر نسته بیخي پیردار ویل ژر زه به خبر کم افسر چې راغی بل دلاور پیردار ورغی حالت پاچاهان وزیران د خبره ولاغان پیردار وکي بیان راغی د پاسه یو ځوان زه په لیدو سوم حیران ما چې پوښتنه ځینې وکړه د جواب راکاوه ځکه به ټول لړزېده و هغه ځوان هیبتي ای زبان می بند سو دستی باڼه می ژړه بیخي های در اوسه تللی یم تعجب هغه تاجدار لره ګوره اصرار لره در اوسه تللی یم تعجب هغه تاجدار لره غزله په فرمایش د عبدالجبار آغا عبدالواحد رزاق آغا نیک محمد ټیپ والا محمد جواز کاکو کوکولالا عبدالخالق ماما ګلالی او سلطان محمد چې د دغو یاران په فرمایش سلیم احمد هغه دې ورته وایي عجب ځوانو هغه ای ډېر پهلوانو هغه معلوم نښانو هغه
بل پیردار د ده پر مخ باندې ورتلای نسوای ده یې لیدای نسوای ځوان به کاوه دا ګفتار یمه نګاه د یو ښار یمه وزیر د چاریار مبارکۍ ته یم راغلی کړي تاسې همت هغه پاچا کړم رخصت وزیر ویل هغه دم راوله ځوان غونچه پم چې زړه د دسې جلجام پیردار ورغي وشیخ ته چې راځه په تلوار ما خو وزیر کې بیدار ورسره ولاړې هورې کولوی د کوپر خیمې ورګرځېدلې پیرې وزیر ویله کښېنه دلته په کرسۍ کې زړور رامعلومېږي بهادر ډول ما کړي قسم چې سر د شعر محترم ونه وینم یو دم نه به زه کښېنم په کرسۍ کې نه چښمه شراب او نه به خورمه کباب ګرځېدی لکه زمری تر هغه ځای توریالی اسدالله ګړندی کوپراریانو ورته تللي باندې پروتو سیتم ډېرې هیبتو پرتم ویې کړه دا رنګه ساده ویې کړه په خپله وینا راوړي خونچې د طلا آی های چې سر د شعر ښکاره کوم هر طلبګار لره ګورې اصرار لره چې سر د شعر خمچه راوړه دا رازي آی سر پشکې پروتو په ناز وزیر پر وکړي آواز کوپر د ده د لاسه تنګ وه شعر بهادر خورا سر یې نو پیدا بیا ویل شیر علي مکید وزیر ته دستي په درد و قهر و زودي ول دا خو نه دی شیر علي غیره سړی د بیبان وژلي تاسې هریان وزیر ویل الباره مکه داغه گفتاره سر به د کم پداره هره خبره چې کوې لایقه نه ده بیخي هغه زما د مرګي شعر په غضب سو یو دم خپه ورکړل موکم در لاسې ونیوی سم ځینې راکشه هغه لاس کې کفر ولیدی دی لاس یې جلا سو ژوندی
مکی دغزر سو دستی ای کو پر هریان سول بیخی کداغو شیر علی لا سراوی کشتا ورژه ساده مکیت پالوان شیر دی زمش پا گمان باندې را ټول سول کوپار پر چار طرف کتار شیر چلاو زلپکار په هر گزار بیاو یا تنا قتل ولا پاپلا پکو پر ګډه غوغا ویکیو شپې دوام جنگو سارو ماشام نو د کوپر تمام آی کوپارو استول نه پروا مددگار لره ګوره اسلام لره کوپارو استول د هر وطن نپار ای د جنگ د پار اسکل ورته راتله برابر پر چار طرفه بیا ولاړې وې سپونه پیرې وار بلا نورې په جنگ اخته و غازي سواویا ځای ټپي څو باندې راغی نبي یو څو نفره صابان هم ورسره و یاران ورغی شیراغان ولستا قربان سم پیشوا ای ما بکوله دعا چې یو وار ووینم تا ستا د دیدن ارمان مې ډېرو په جهان کې پاته نږدې د مرګ خواته شیر و زخمې بلکله حبیب په واغوستله هغه چوخه پخپله زخمونه ښه سوله ستومانې د بدن ولاړل د تن ولاړل سهار چې جوړ سو میدان دوی به ورتلله غازیان هر یوې مردي میدان ډېرو کوپارو ماتې وکړه ورغله تر پاچا چې تر شتون یا سبا شیر پهلوان دی رشته چې توره کشکې یو پله سپه جان کې برېښنا سور نظمونو پې کېږي او وارخطا سو ټوله په سترګو سو شوکوره شیرو یوازې پخوا اوس یې لښکر کې پیدا په آسمونه د بالا آی هغه پادشاه و غواړ نیولې و اقرار لره ګوره اصرار لره هغه پادشاه و وکی
چې په جوړې شي مریضان د سلوکلو زخمیان مړي بهونکي ژوندیان هغه پاچا په نامه خاص مې قاتل نومېده لوی و په مثل د غره شونډان د دره سړېدل لکه د پیل غوږونه یا جوړ د ژرندې پلونه پشتې د اوښ په شان بې واده د کولکان پر غوږو یې هم وریښتان